په اوس وخت کې که چا واده کړی وي د هغې څخه پوښتنه وکړه چې تا واده کړی ستا څه تجربه ده؟ آیا واده کول ښه شی دی که بد شی دی؟ هغه به درته همدا ځواب ورکوي واده مه کوه، ذلیل به شي، ازادي به دې له منځه لاړه شي او مصیبتونو کې به اخته شي. ځینې پکې دا لا هم وایي چې واده داسې یوه میوه ده چې چا خوړلې ده هم پښیمانه دی او چې چا نه ده خوړلې هم پښیمانه. بل طرف ته الله تعالی څه فرمایي دا ښځې ما ستاسو د سکون لپاره پیدا کړي دي، ستاسو ترمنځ مې محبت پیدا کړی دی او واده کول یو رحمت دی. بل ځای کې الله تعالی وایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن، دا ښځې ستاسو لباس دی او تاسو د دوی لباس یاستئ. یعنی الله تعالی چې کوم مقصد بیانوي دغه مقصد ولې نه دی پوره شوی زموږ په ژوند کې؟ د دې څه دلایل کیدی شي چې کوم سړي واده کړی دی دغه مقاصدو ته ولې نه دی رسېدلی؟